نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. د درس تفسیر د سبقونو په سلسله کې تر مالک یوم الدین پوری تفسیر د قرآن مجید بیان کړل شوی و. د سورۃ فاتحه تفسیر بیا مالک یوم الدین کی د مالک لفظ معنا مونږ بیان کړله. اوس لفظ د ملک معنا مونږ ذکر کوو. د ملک خپل معنا ده هو المتصرف بالامر والنهي من المأمورين. دا د ملک معنا ده. د مالک معنا مخکې مونږ بیان کړی و. المتصرف في اعیان المملوکة کیف یشاء. د ملک معنا ده هو المتصرف بالامر والنهي من المأمورين. بیا د مالک او د ملک په مابین کې فرق مفسرین کرامو دارنګ کړی دی. لفظ د مالک دا عام ده، هر چا د پاره شامل کیدلی شي، خو لفظ د ملک دا خاص ده د خلکو سره یا په بل اعتبار سره. مالک مونږ هغه چاته وایو چې اختیار عامه هغه ته حاصل وي، او ملک هغه چاته وایو چې هغه ته اختیار خاصه حاصل شوی وي. نو آیات مبارکه ترجمه یو ځلی بیا دارنګي کوو. مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا او د سزا ده. لفظ د مالک ده اختیارمن واکمن چې هغه ته اختیار عامه او دارنګي عامه وکمانی حاصل وي. او ملک هغه چاته وایي چې هغه ته خاص اختیار حاصل وي. بادشاہ په معنا سره هم مستعمل دی لفظ د ملک. کله چې مونږه لفظ د مالک امدارنګي لفظ د ملک معناګانې نقل کړلې او د مالک ملک په مابین کې مونږه فرق واضح کړلو. دین وړاندې لفظ د یوم ده. یوم لفظ کله ورځ د قیامت باندې اطلاق کولی شي، کله د دنیا ورځ د پاره لفظ د یوم استعمالیږي. لکه قرآن مجید کی یوم السبتهم یا قرآن مجید کی یوم الفرقان. کله نا کله دا لفظ د یوم مطلقی زمانی د پاره استعمالیږي. لکه سورہ اعراف کی دی فی ستت ایام. دلته کی ایام جمع د یوم ده مطلق زمانی ته ویلی شي. دارنګي لفظ د یوم چې کله ایام سره جمع شي نو قرآن پاک کی د نعمتونو د پاره او د عذابونو د پاره هم لفظ د ایام مستعمل شوی ده. لکه قرآن پاک کی دی وذکرهم بأیام الله. مالک یوم الدین واقدار د ورځې د بدلی ده. یوم لفظ وضاحت هم وشولو. دین وړاندې لفظ د الدین ده. اهل لغت وایي چې لفظ د دین د قبیلې د ازدادونه ده. څنګه د قبیلې د ازدادونه ده؟ لکه مونږ په پښتو کې لفظ د عزت لفظ د ذلت استعمالو. عزت د دې ضد ذلت راځي، ذلت د دې ضد عزت ته. نو کله چې مونږ دا لفظ د الدین استعمالو نو دین یو معنا د عزت، بل معنا د طاعت. دین معنا عزت
یو معنی د طاعت، بل معنی د ذلت. دا خو د آل لغت په اصطلاح کې ده. کله چې مونږ قرآن مجید ته ورشو نو قرآن پاک کې لفظ د دین په لسو معناګانو سره مستعمل ده. کله دین په معنا د اعتقاد سره راځي یو، کله په معنا د شریعت، کله په معنا د ملت باطله، لکه سوره کافرون کې دی لکم دینکم ولی دین. دارنګه سورته نمل کې په معنا د طاعت سره ده. سوره واقعه کې په معنا د غلبي سره ده. سورته یوسف کې په معنا د سیرت او عادت سره مستعمل ده. دارنګه سوره نور کې په معنا د حدود او د شریعت سره مستعمل ده. نو دا مختلفې معناګانې د چا د لفظ د دین دی په معنا د عبادت سره مستعمل ده. لکه سوره زمر کې، سوره فاتحه کې دین په معنا د حساب جزا مستعمل شوی ده. نو ځکه مونږ ترجمه دارنګي کوو، مالک یوم الدین، واقدار د ورځې د جزا او د سزا ده. سوال دلته راځي چې مالک یوم الدین معنا خدا ده چې الله پاکه واقدار د ورځې د قیامت ده. نو کله چې واقدار د ورځې د قیامت ده، دا تخصیص ته مالکیت الله پاک په ورځې د قیامت سره ولی وشو؟ تخصیص ته مالکیت الله ورځې د قیامت سره ولی وشولو؟ الدین سره ولی وشولو؟ سره د دې خبرې نه هر یو شی ملکیت الله ده، هر یو شی په واقدارۍ د الله کې ده. علماء کرام فرمایي چې تخصیص الشی تخصیص بالشی لا ينافي عما عداه. تخصیص بالشی لا ينافي عما عداه. تخصیص ته مالکیت الله ورځ د قیامت پورې دا نپی د ما عدا د ما سوا نه کوي. یعنی که مونږ وایو چې الله پاک مالک د ورځې د قیامت ته، خدا معنا نه ده چې د نور شیانو ملکیت الله نه ده یا نور اشیاء د الله په ملکیت کې نه دي. دا معنا خو نه ده. د دې دپاره په خارج کې مونږ مثال دارنګي ورکولی شو. مونږ وایو دا پلانکی بنگله د پلانکی سړي ده. اوس ته دغه سړي د دې نه علاوه نورې بنگلې هم وي. دا خو د دې خبرې دلیل نه دی چې صرف دغه یوه بنگله د ده دی، نورې بنگلې یا نور جایدادونه دی نه لري. دارنګې مالک یوم الدین کې د تخصیص خبر هم دارنګې شوه. دویمه، په دې دنیا کې خلک د خپلو ملکیتونو دعوی کوي. د دوی دا ملکیتونه ټول مجازي ملکیتونه دي، حقیقي ملکیتونه نه دي. حقیقی مالک د دې څوک دی؟ الله دی. آخرت کې هیڅ څوک بعد هیڅ قسم د مجازي ملکیت په باره کې هم دعوه ونه لري. نو ځکه مالک یوم الدین الفاظ مبارکه دلته کې بیان کړل شوي دي او د الله پاک ملکیت، تصرف، واقداری او دارنګې د الله پاک واکمني بیان کړلی شوله. نو بیا موږ د سورې فاتحینا چې کله د ابتدا نه نظر واچو، الحمدلله الفاظ سره دعوا د سورت ده. بیا لفظ ده رب العالمین سره دویم اول دلیل دی د الله پاک د توحید د پاره، د خالقیت د پاره. رب العالمین اول دلیل دی. الرحمن الرحیم دا دویم دلیل دی. مالک یوم الدین دا دریم دلیل دی. ډیر په مختصر طریقې سره مونږ داسې ویلی شو چې الحمدلله سره دعوه ده او درې دلائل د دغه الحمدلله د پاره بیان کړل شوي دي. هغه درې دلائل کوم یو دي؟
یا په دې ځای کې د الله پاک کوم نومونه بیان شوي دي. یو خو لفظ د الله دی، دویم لفظ د رب دی، دریم لفظ د رحمان دی، دارنګې رحیم، دواړه د رحمت نه اخیستل شوي دي. بل لفظ د مالک دی. نو په دې مقام کې دا نومونه د الله پاک ولې ذکر کړلی شول، دا ولې راوړل شوي دي؟ دې کې څه خبرې طرف ته اشاره ده؟ نو مفسرین فرمایي لفظ د الله مرجع ده د ټولو صفاتو د باری تعالی، کاغه ثبوتیه دي او کاغه سلبیه دي. که تاسو وګورئ مونږ مسلمانان ذکر چې د الله کوو نو په لفظ د الله سره وایو الله الله. دا لفظ د الله یو داسې نوم د الله دی چې څومره صفات ثبوتیه دي، څومره صفات سلبیه دي، هغې ټولو ته دا لفظ د الله شامل دی. لنډ به مونږ داسې ووایو که چېرې څوک لفظ د الله یو ځلې ووایي دا داسې دی لکه د الله په ټولو نومونو باندې تلفظ کړی وي. څوک چې لفظ د الله یو ځلې ووایي دا داسې دی لکه د الله په ټولو نومونو باندې تلفظ کړی وي. نو دا لفظ د الله په الحمدلله کې ذکر راوړلی شو. دویم د الله پاک په صفاتو کې لفظ د رب دی. دغه صفت باری تعالی قدرت د الله د پاره، تدبیر د الله د پاره ذکر کړلی شولو. یعنی لفظ د رب د تربیت همدارنګې د تدبیر د دې دواړو د پاره ذکر کړل شوی ده. دې نه وروسته دویم دلیل کې رحمان او رحیم صفات الله پاک بیان شوي دي. دا دواړه صفتونه د الله د پاره د سخاوت، د پاره د رأفت، د پاره د رحمت بیان کړل شوي دي. دې نه وروسته لفظ د مالک دی. مالک لفظ چې کله دلته بیان شولو صفت الله، نو دا د پاره د عدل دی، د پاره د حکم دی، د پاره د عزت دی، د پاره د ذلت دی. عدل څوک کوي؟ الله. نو ځکه وایو مونږه مالک یوم الدین. حکم فیصله د چا دی؟ الله. ځکه مونږ وایو مالک یوم الدین. دارنګې دین یو معنا عزت، بله معنا ذلت دی. نو د عزت مالک، د ذلت مالک دا څوک دی؟ دا صرف یو الله دی. ځکه یې دغه پنځه نومونه د الله په همدغه مقام کې ذکر کړل او په همدغه مقام کې ذکر کړلی شول. حاصل تر دې ځای پورې دا شولو دعوه د صورت په الحمدلله سره. اول دلیل پر رب العالمین، دویم دلیل الرحمن الرحیم، دریم دلیل مالک یوم الدین. دین وړاندې د سورت فاتحې آیاتونو مبارکه او تفسیر بیانېږي چې په هغې کې اول ایاک نعبد و ایاک نستعین، د دې ځای نه تفسیر شروع کیږي. ایاکا خاص تا لرا یا الله پاکا، نعبدو مونږ بندگی کوو، و ایاکا نستعین خاص تا نه مونږ مدد غواړو. آیات مبارکه کی ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیات مبارکه کی د عبادت د استعانت خبره ده. مضمون د آیات مبارکه، ربط د دې آیات مبارکه د مخکې آیات مبارکه سره څه دی؟ هغه دا دی مخکې چې کله دعوا ذکر شوله سره د دلایلو نه چې خالق الله دی، مالک الله دی، مربی الله دی، رحم والا الله دی،
چې کله دا دعوه بیان شوله په انسان کې یو حرکت راځي چې کله خالق مې الله دی کله مالک مې هم الله دی تربیت مې هم دغه الله کوي رأفت او رحمت د الله دی را باندې نو زه به د دغه رب زه به د دغه ذات په دربار کې عاجزي کوما عبادت په کوما نو ځکه یې وفرمایل ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ربط شولو د دې ربط سره سره مضمون هم زمونږ مخې ته راځي هغه مضمون دا دی چې په دې آیات مبارکه کې تفریع بیانېږي مخکې دعوا سره د دلایلو نه بیان شوله اوس په دغه دعوی باندې بیان د چا دی بیان د تفریع دی اصطلاح د تفسیر کې دې ته تفریع ویلی شي نو مخکې دعوا سره د دلایلو باندې تفریع بیانېږي چې د هغې وضاحت مونږ په ربط کې وکړلو ایاکا خاص تا لره نعبدو مونږ بندگی کوو و ایاکا خاص تا نه نستعین مونږ مدد غواړو پښتو کې مونږ ترجمه کوو ایاکا خاص تا لرا نعبدو مونږ بندگی کوو دا خاص لفظ ولی وایو خاص لفظ ځکه وایو چې نعبدو د ترکیب په لحاظ سره فعل فاعل ده او دا ایاکا مفعول به مقدم ده مفعول به خو د فعل نه وروسته وي دلته مفعول به په فعل او فاعل باندې مخکې راغلی ده دا مخکې راتللی د پاره د اختصاص دی د پاره د خاصوالی دی ځکه مونږ وایو په ترجمه کې ایاکا خاص تا لرا نعبدو مونږ بندگی کوو نو دا خاص معنا ځکه کوو چې مفعول به په فعل او فاعل دواړو باندې مخکې شوی ده او دا مخکې کېدلې د پاره ده اختصاص ته خاصوالی د پاره دی دویمه وجه دا بیان کړې ده کله چې ته عبادت کوې دویمه وجه دا بیان کړې ده کله چې ته عبادت کوې نو خپل عبادت او خپل ځان ته مه ګوره بلکې نظر دې په خپل معبود باندې واچوه دې ته مه ګوره چې زه بندگی د الله کوم دې ته مه ګوره چې ما دومره بندگی د الله وکړله خپل بندګۍ ته خپل ځان ته خپل استمانتیا ته مه ګوره دې باندې نظر ما اچوه نظر په خپل معبود باندې واچوه نو ځکه مونږ په ترجمه کې داسې وایو ایاک نعبدو خاص تا لرا بندگی کوو مونږه یعنی نظر به په عبادت کې په معبود وي چې الله دی عابد دی په خپل ځان باندې نظر نه کوي عبادت کوونکی خپل عبادت باندې دی هم نظر نه اچوي نو ځکه مونږه پښتو کې لفظ د خاص سره ترجمه وکړله بیا دلته کې لفظ د نعبدو جمع ده نعبدو مونږ بندگی کوو یو مفرد صیغه ده اعبدو زه بندگی کوم اوس یو تن په مانځه باندې ولاړ دی یک یوازې دی نو چې کله یو تن وي هغه چې کومه خبره کوي کوم کار کوي زه لفظ وایي زه داسې کوم ما داسې وکړله نو دلته کې نعبدو د مونږ بندگی کوو داسې نه دي اعبدو چې زه بندگی کوم نو صيغه د جمع ولې راوړله صيغه د جمع ولې ذکر کړله مفسرین فرمایي چې عبادت کوونکی دی خپل عبادت
د نور عابدینو د عبادت سره شامل کی د پاره د قبولیت چې الله یې قبول کی. حاصل دا دی چې دا عبادت یوازې مکوه دا مونځ دا خپل مونځ د نورو منځګزارو د مانځه سره شریک کا. د نورو منځګزارو کې د یو تن مونځ قبول شولو الله پاک د خپل فضل ماته ته د دې ټولو منځګزارو مونځ الله پاک قبلوي. لکه حدیث مبارکه کې دی اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین. حدیث مبارکه کې دی کله چې امام په مانځه کې سوره فاتحه کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وایي نو آمین تاسو وایه، امام هم آمین وایي، ملائکه هم په دغه ټیم کې آمین وایي. په دې کې چې د یو تن امین قبول شولو، امام امین قبول شولو، مقتدیانو د ملائکو الله قبلوي، ملائکو قبول شولو، الله پاک د مقتدیانو د امام د ټولو آمین قبلوي. د وجنه نعبدو صيغه د جمع ده او مونږه ترجمه دارنګي کوو، نعبدو مونږه بندگی کوو، ایاکا خاص تالرا نعبدو مونږه بندگی کوو. دا یو وجه شولا چې یوازې عبادت مکوا، خپل عبادت ته د نورو عبادت گزارو سره یوځای کا د پاره د دې خبره چې الله ستا عبادت قبول کی. دویمه وجه دا ده چې نعبدو د جمع صيغه ذکر کړله، اشاره ده التزام د جماعت ته چې ته مونځ با جماعت کوا، یوازې خپل مونځ مکوا بلکې مونځ په جمع سره کوا. ام دغه وجه ده چې د جمع د مانځه د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څوره وعیدات د هغه چا په باره کې راغلي، څوک چې یوازې مونځ کوي جمع مانځه ته نه راځي، هغه وعیداتو ته په نظر کتلو سره علماء کرام فرمایي د جمع مونځه دا واجب دی، وجوب ته رسیږي. نو ځکه دلته مونږه ترجمه دارنګي وکړله، ایاک نعبدو خاص تعالی را مونږه بندگی کوو، و ایاک نستعین خاص تانه مونږه امداد غواړو. حاصل دا دی کله چې الله رب دے، رحمان دے، رحیم دے، مالک دے، نو مونږه با ولې د بندگی نه کوو. ایاک نعبدو خاص تعالی را مونږه بندگی کوو. اوس دا لفظ دا نعبدو ذکر کړل شوی دا، علما فرمایي چې دغه ماده د عین بال دا عین با دال، دغه ماده د عین با دال په کوم لفظ کې چې راشي اغا دلالت کوي په ذلت باندې. لکه عرب وایي طریق معبدون، دا یو لار ده، معبدون ډیر مذلله تابعدارا. حافظ ابن قیم رحم الله فرمایي عبادت کی دو خبری ضروری دی. اول خبره ته چې د کوم ذات عبادت کوي دا غسر با غایت حب انتهایی مینه ساته. دویمه ته چې د چا عبادت کوي دا غسر با غایت ذل انتهایی دا غد وړاندې بس ذلت کوي. بیا ابن قیم رحم الله فرمایي فمن احبه ولم يخضع له لم يكن معبدا له. څوک چې د چا سره مینه لري
خو د هغه د وړاندې عاجزي نه کوي، دا د ده د هغه سره مینه هم نه دی او عبادت هم نه دی. دا کله عبادت دی؟ عبادت کې دوه خبرې دي. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هم قطبان. دا د علامه ابن قیم رحم الله قصیده نونیه ده، هغې کې فرمایي عبادت د مهربان ذات چې الله دی هغه دا د انتهایي مینه د هغه سره د انتهایي عاجزۍ نه. نو بیا په عبادت کې درې خبرې ضروري دي. اول حب، دویم خوف، دریم استعانت. خو د دې خوف او استعانت تفسیر دا په ذلت سره شوی دی. که مونږ سوچ وکړو مونږ مونځ په داسې طریقې باندې کوو چې په ځان باندې یو بیګار ګرځو. مانځه کې غایت حب الرحمن، الله سره انتهایی مینه، الله سره انتهایی نظر و نیاز. دیو جنا حدیث مبارکه کی دی، د دی وجنا حدیث مبارکه کی دی چې منځګزار شخص چې کله د الله پاک په دربار کې په مانځه باندې ولاړ وي، یناجی ربه، د الله سره پټي پټي خبرې کوي، د الله سره نظر و نیاز کوي. لږ به په دې خبره باندې نور وضاحت هم ورکو. حدیث مبارکه کې دی چې څوک د منځګزاره مخې ته تیر شولو، لو یعلم المار بین یدی المصلی، لو یعلم البار بین یدی المصلی، کچرتا د منځګزاره مخې ته د تیریدلو په ګناه باندې تیریدونکی پوه شولو، لوقف 40، دی به 40 ولاړ و. علماء کرام فرمایي دا 40 نه 40 کالونه، 40 میاشتې یا 40 هفتې یا 40 ورځې یا 40 ساعته یا ډیر کالونه د لفظ 40 د پاره د کثرت کا چې زما کار دی 40 کال ورسته شوی وای، ډیر کالونه دی مؤخر شوی وای، خو چې زه د منځګزاره شخصه مانځه مخې ته تیر شوی نه وای. او موږ به لږ نور وضاحت دا ورکو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ولاړ و، عقبه بن ابي معيط د نورو مشرکانو په لمسون باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ګندګۍ په حالاتو د سجدي کې واچوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه د فراغت نه بعد د ټولو مشرکانو ته خیری وکړله. عقبه ابن ابي معيط وکړله، عتبه وکړله، شیبه وکړله، د ټولو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیری وکړله. قرآن مجید کی خودی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چې نبی صلی الله علیه وسلم د ټول عالم د پاره رحمت ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا مطالبه د خیرو شوی و، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیری نه دی کړي. دې موقع کې ولې خیری وکړله؟ جواب پم دغه طریقې باندې محدثینو کړی دی چې په مانځه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر و نیاز و د الله سره، او دوی په دې ګندګۍ باندې رکاوټ او دا رابطه کټ کړله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فطری حالاتونه غیر فطری طور سره دوی ته خیری کړي دي. لنډه دا چې مونځ کې به غایت محبت وي د چا سره؟ الله پاک سره. بیا چې کله مونږه عبادت کوو، د عبادت لپاره درې خبرې ضروری دي. اوله خبره په عبادت کې کم لفظ ده، کم چې څوره به دغه عبادت
مقدار یې څومره دی؟ یو دا. دویمه کیف د عبادت با طریقه څنګه یي؟ دریمه عین دا عبادت چې مونږ کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نسبت کوو عین په کومه زمانه په کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. دا درې واړه خبرې په عبادت کې ضروری دي. اوله خبره کم چې څومره مقدار باندې کړی ده. دویمه خبره کیف چې څنګه یې کړی ده. دریمه خبره عین چې کوم ځای کې کړی دی، کوم زمان کې، کوم مکان کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دغه عبادت کړی ده. هم دغه وجه ده چې په عباداتو کې کیفیت دا ضروری ده. کیفیت مطلوب و مقصود ده. کیفیت پکې مطلوب او مقصود ده. ټول قرآن مجید چې مونږ وګورو نو ټول قرآن پاک کې کم تعملون الفاظ مبارکه نشتا، خو کیف تعملون الفاظ مبارکه دي. معلومه شوله چې پوښتنه د کیفیت ده. معلومه شوله چې پوښتنه د چا ده؟ پوښتنه د کیفیت ده. ایاک نعبدو خاص تا لرا مونږ بندگی کوو. دلته د علم معانی په لحاظ سره یو سوال ده. علم معانی ولا لیکي چې مخکې رب رحمان رحیم مالک دا اسماء د الله او دغه نمونه اسماء ظاهره دي. دلته کې ایاکا مخکې اسماء ظاهره آغا په حکم د غایب کې وو. دلته کې ایاکا سره خطاب ده. نو داسې ولې وشوله؟ التفات غایب نه خطاب طرف ته ولې راغللو؟ علما فرمایي چې مخکې بیان سره زړه کې عقیده قوي شوله. دا مخکې چې الله ته رب وایي، رحمان وایي، رحیم وایي، مالک وایي، دا په اخلاص سره یي. د اخلاص علامه دا ده چې الله پاک په دربار کې ایاکا الفاظ سره خطاب شروع کړلو. الله پاک په دربار کې په ایاکا سره خطاب شروع شولو. و ایاکا خاصتانا یا الله پاکا نستعین مونږ مدد غواړو. و ایاکا نستعین خاصتانا مونږ مدد غواړو یا الله. دلته سوال راځي چې و ایاک نستعین د ایاک نعبدون ورسته ولی ذکر شوله؟ جواب دا مخکی و ایاک نعبدو، دا مخکی ایاک نعبدو چې کله انسان په خوله باندې راغللو چې زه د الله پاک بندگی کوم، نو دا بندگی خو داسې آسانه نه ده، بندگی خو ګرانه ده. وروسته الفاظ بیان کړل و ایاک نستعین، مونږ تا نه مدد غواړو په هر څه کې هم، په دغه عبادت کې هم. هغه دا دی چې د دغه عبادتو صدور زمونږ نه صرف ستا په امداد باندې کیږي. کله چې مونږه د عبادت معنا بیان کړله،
عبادت ضروریات ما بیان کړل چې کوم کوم شی په عبادت کې ضروری دی. اوس اقسام د عبادت بیانو. اقسام د عبادت دارنګ دي. یو عبادت قلبی دی چې د زړه سره داغي تعلق وي. دویم عبادت بدنی دی، زمونږ د بدن سره تعلق وي. دریم عبادت مالی دی، زمونږ د مال سره تعلق وي. نو ایاک نعبدو خاص تعالی را مونږ بندگی کوو. دا عبادت کوم قسم عبادت مونږ الله ته کوو؟ مونږ دا عبادت کوم قسم الله د پاره مونږ کوو؟ نو مونږ درې اقسام بیان کړل. یو عبادت قلبی. عبادت قلبی د زړه عبادت چې کله مونږ کوو پدې کې بیا 5 جزونه دي، 5 خبرې دي. اول محبت، دا الله سره به زمونږ مینه وي. دویم خوف، دا الله نه به زمونږ یره وي په زړه کې. دریم رجا، الله پاک نه به مونږ امید ساتو. څلورم اخلاص، دا بندگی د زړه دا به مونږ په اخلاص سره کوو. پنځم توکل، ځان به په الله پاک باندې سپارو. دا 5 قسمه عبادت ته زړه ده. اول محبت، دویم خوف، دریم رجا، څلورم اخلاص، او 5م نمبر کې توکل. دا 5 وړه عبادت قلبیه دي. دین ورستا عبادت بدنی. عبادت بدنی 5 حواس ظاهره دي، 5 حواس باطنه دي. دا 10 واړه حواس با دا الله پاک په اطاعت کې استعمال ہے. 5 حواس ظاهره: لیدل، ویل، بویول. دا 5 حواس کوم چې مشهور دي هر څوک یې پیژني. او 5 پکې حواس باطنه دي کوم چې علم منطق ولای بیانوي. 10 اقسام د چا دی د عبادت بدنی دي. دا 10 واړه اقسام د عبادت بدنی دا بس صرف او صرف د الله د پاره. دریم عبادت مالی. عبادت مالی 5 اقسام دي. یو فرض دی لکه مونږ زکات ورکو. دویم واجب دی لکه صدقه فطر سرسایه. دریم سنت دی. څلورم مستحب دی. 5م هغه طور او طریقې دا مال چې هغه حرام او مکروه دي چې ته لګې. لنډه دا شوله ایاک نعبدو خاص تعالی را مونږ بندگی کوو. بیا په بندگی کې دا 10 اقسام د بندگی دي، دا ټول صرف تعالی را کوو یا الله. 10 قسمه بندگی ده. دا 10 واړه اقسام صرف الله د پاره دي. دا خو اقسام د چا شوله؟ د عبادت شوله. اقسام د خلکو په اعتبار د عبادت سره. څوک چې عبادت کوي دا غوی اقسام دا دي. عبادت خو هر سړی کوي. هر سړی د عبادت لپاره کوشش کوي چې زه عبادت وکما. نو دا عبادت خلکو یا اقسام د خلکو په اعتبار د عبادت سره کوم کوم دي
هغه دا دي. اول اخلاص او دارنګي تابعداري د شریعت دواړه پکې وي. هغه خلک هغه عبادت گزاره چې اخلاص پکې وي، اخلاص سره سره تابعداري هم پکې ده. دا اول قسم. لکه هغه مؤمنان چې صرف د الله رضا د پاره عبادت کوي. دویمه چې اخلاص او اتباع دواړه پکې نه وي، نه اخلاص پکې شته او نه اتباع پکې شته، دواړه پکې نه وي. د دې دپاره مثال آل شرک مشرکان د دوی د عبادت ورکړی دی. د مشرکانو په عبادت کې نه اخلاص شته او نه اتباع تابعداري شته. دا دویم قسم د خلکو شو. دریم اخلاص پکې وي لیکن تابعداري پکې نه وي. اخلاص پکې وي لیکن تابعداري پکې نه وي. دا دریم قسم د خلکو ده. د دې دپاره مثال واوره. شعبان یعنی د رمضان نه وړاندې په 15 د شعبان د شپې خلکو کې دا خبره مشهوره ده چې 100 رکعاته نوافل بکې او هغې دپاره بیا دوی د خپل ځان نه ثوابونه بیانوي چې دې کې دوره ثواب دی، دوره پکې اجر دی. بعضې خلک په ډېر اخلاص سره دغه 100 رکعاته د نوافلو کوي، جمعه ته ورته راځي، اهتمامي کوي، شپه ورته رونهیي. اوس دلته کې اخلاص شته لیکن اتباع تابعداري پکې نشته. ولې تابعداري پکې نشته؟ دا 100 رکعاته چې دوی وایي دا خو نه رسول الله کړي دي، نه صحابه کرامو کړي دي، نه زمونږ د فقه په یو کتاب کې د دې تذکره شته. دا خلک د ځان نه کوي، په دې باندې دلیل نشته، په دې باندې دلیل نه دی وارده. نو ځکه دا دریم قسم خلک مونږ بیانو په عبادت کې چې اخلاص پکې شته لیکن اتباع تابعداري پکې نشته. عباداتو کې به تابعداري ته ګوره، یوازې اخلاص ته به هم نه ګوره. که اتباعي اخلاص نه وي بیا هم الله نه قبلوي. اخلاص شته لیکن تابعداري نشته، لکه مثال مې درکړلو، بیا هم الله پاک دغه عبادت او بندگی نشي قبلولی او نه قبلوي. څلورمه اتباع پکې وي لیکن اخلاص پکې نه وي. لکه ریاکار عبادت گزاره، عبادت کوي خود پر ریاکارۍ سره کوي. د دې دپاره مثال مونږ داسې ورکولی شو. حدیث مبارکه کې دی من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك. چا چې منځ کول ریاکارۍ دپاره د الله سره شرک وکړلو. منځ خو به کوې ایاک نعبدو، خاص تا لره مونږ بندگی کوو. ریاکار ایاکا مد نظر نه دی ساتلی، هغه خو یې د خلکو دپاره کوي. دویم حدیث مبارکه کې دی ومن صام یرائي، چا چې روجا نیول ریاکارۍ دپاره فقد
اشرکا دوم د الله سره شرک کړی دی، دیم مشرک دی. او دین وروسته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن تصدق یرائی، چا چې خیراتونه صدقې د ریاکارۍ د پاره کول هغه هم د الله سره شرک کړی دی. نو مونځ چې کله کوي یا عبادت بدنی او بل عبادت هغه کوي یا عبادت مالی کوي، ایاک نعبد خاص تا لرا یا الله مونږ بندگی کوو. نو دو خبر ور سره لازم دی. اوله خبر اخلاص. اخلاص بڅنګي حدیث جبریل کی دی ان تعبد الله کأنک تراه، دا الله بندگی داسې وکا لکه الله چې ته یې دې ته وایي اخلاص. اول شی په عبادت کې هغه دغه اخلاص دی. دویمه اتباع تابعداري چې شریعت په هغې باندې وارد شوی وي، دلیل په هغې باندې موجود وي. که دلیل ور باندې نه وي داسې عبادت که ته کوې په ځای د دې خبره باندې چې تا ته ثوابي عذاب به درته وي. علي رضی الله تعالی عنه د مازدیګر د مانځه نه وروسته یو سړی ولیدلو چې په مانځه ولاړ و. پوښتنه ترې کوي چې تا د څه مونځ کولو؟ هغه سړی ورته وایي ما نوافل کولو. علي کرم الله وجهه ته فرمایي دا ټیم خو د نوافلو نه، لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. د مازدیګر مانځه نه دارنګې د سهار د مانځه نه وروسته خو نوافل نه، دا ګناه دی. هغه سړی ورته وایي چې زه به مونځ کوم، الله به یادوم، الله پاک صفات به یادوم، رب او رحمان رحیم مالک سره به توصیف کوم، بیا به ما ته سزایي. علي کرم الله وجهه ته فرمایي سزا تا ته په دې وجه باندې دی چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخالفت کړی ده. نو ایاک نعبد خاص تا لرا مونږ بندگی کوو. په دې بندګۍ کې یو خبره ده اخلاص، لکه حدیث جبریل یو مختصره جمله می درته عرض کړله. دویمه ده اتباع د چا؟ اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو بل مثال به درکما، هغه مثال دا ده د اختر په ورځ باندې چې یو سړي غسل وکړلو، ښایسته ښکلې جامې اغوستلې دي، خوشبو یې ښایسته لګولې ده، راغللو داسې جومات ته چې په هغې کې د اختر مونځ کیږي یا عیدګاه ته چې هلته کې د اختر د مانځه دپاره مسلمانان راجمع کیږي. د جنماز واچولو، نوافل کې د اختر د مانځه نه وړاندې دغه نوافل د ده دپاره بدعت دی، دا مکروه دی. سره د دې خبر نه باندې چې ډېر په اخلاص سره، ډېر په صفا جامو سره، ډېر په صفا بدن سره ورته ولاړ دی. ولې؟ ځکه په دې ټیم کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نوافل ثابت دي نه. په دې ټیم کې نبی علیہ السلام نفل نه دی کړي. په دې ټیم کې څوک نشي ثابتولی چې نفل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. ځکه مونږ دا خبره کوو چې په عبادت کې بیا بیا په کراتو مراتو سره مونږ وویلې دوه خبرې دي. یو خبره د چا دی؟ یو خبره د اخلاص دی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص په عبادت کې. دویمه اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا کما رأیتمونی اصلی، صلوا کما رأیتمونی اصلی. داسې مونځ کوئ لکه ما یینې او زه چې څنګه مونځ کوم.
نو الله پاک دی مونږه صحیح طریقې باندې د ایاکا نعبدو د صحیح عبادت چې هغې کې اخلاص اتباعي الله دې مونږه موافق ولري، الله دې مونږه موافق وګرځوي او د دغه درس د جاری ساتلو د پاره دی هم الله پاک مونږ سره خپل امداد شامل حال کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.